افغانستان کې چې د هغه کور د غم نه وي وهلی، په هغه کور کې د شهید نه وي سوی، په هغه کور کې د زخمي نه وي سوی، په هغه کور کې د سړی نه وي بندي سوی. دا ټول مظلومان خلک دي. د دې ښه خدمت کوئ، که نه قدر یې کوئ، عزت یې کوئ. او الله چې نن و تاسو ته دا کامیابي درکړې ده، دومره عظیمه کامیابي چې په فکر کې نه راتله چې داسې یو حالت به راځي. غرب و د هغه اشریان و دا چې وحشت و دهشت و اشغال و ظلم یې راوستلي و، دا به بیا ماتېږي. خو الله په خپل قدرت باندې بالذات په خپل قدرت باندې مات کړه، موږ نه دي مات کړي، دا الله مات کړي دي. د الله شکر به ادا کوو، الله ته به په سجده پرېوځو، پر دې مسلمانانو باندې به رحم کوو. پر دې مسلمانانو ډېر ظلمونه سوي دي. څو دورې دا 40 کاله 45 کاله پر دې مسلمانانو باندې ظلمونه سوي دي. اوس یې وخت دغه دی چې پر پټیو باندې پر زخمو باندې پټۍ واچوو او د دې خدمت وکړو. الله دې موږ ته د دې توفیق راکړي چې هم یې دیني خدمت وکړو، هم یې دنیوي خدمت وکړو. لیکن اولیت به مو دیني خدمت کوي. اول د دین خدمت وکړي ورونو، دین ور زده کړئ، بچانو ته اولادونو ته علم ور زده کړئ، پوهه ور زده کړئ، اسلام ور وښیاست. هر څوک چې مسؤلین دي هغه د اول د دین زده کړه و خلکو ته وکړي، دیني خدمت یې وکړي، اسلامي خدمت یې وکړي. په دوم قدم کې د بیا د دې د دنیایي خدمت وکړي، اقتصادي خدمت یې وکړي، بیت المال دې وساتي او مستحقینو ته دې ورسوي، یتیمانو ته دې ورسوي، غریبانو ته دې ورسوي، د غریبانو د حال پوښتنه دې وکړي. الله جل جلاله دې دغه حالت پر مسلمانانو پر دې افغانانو باندې دائم وګرځي او الله دې استقامت ورکړي. ورونو د خپلو مسؤلینو ته دعاګانې کوي، دا ولات الامور ته دعاوې کوي، په لمانځه کې دا دعا ورته کوي، ویا رب العالمین ته زموږ د امر